السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د لس مهمو ریلو د پیژندنې په رابطه باندې ده دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته اول ټایم ریلی چې په معین او مشخص وخت کې سرکټ اف او آن کوي دوهم انټرمیډیټ ریلی چې کنټرول سیګنل پورته کوي دریم سالډ سټیټ ریلی چې بغیر د محرک پارت څخه مصرف سویچ کوي څلورم سٹارټ ریلی چې موټر په صحیح طریقې سره سٹارټ کوي پنځم سیفټي یا حفاظتي ریلی چې موټر د خطر په صورت کې بندوي شپږم پریشر ریلی د سرکټ پریشر او دباب کنټرولوي اووم لیول ریلی د ټینکۍ د تیلو لیول برابروي اتم لیکویډ ریلی پمپ اتومات ډول باندې اپ او آن کوي نهم پلس ریلی په هر ساعت کې اپ او آن بدلوي او را بدلوي لسم ترمل ریلی د موټر حفاظت او ساتنه کوي د اورلوډ څخه دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د لسو مهمو ریلو د پیژندنې په رابطه باندې وا دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.